که چیرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. زده کوونکو تاسو چیرته ځئ؟ په ټولګي کې څوک نشته ښوونکي. ملګري مو چیرته دي؟ ښوونکي زموږ ملګری له جزمي ښوونکي سره رایپاڼې ویشي. څه ډول رایپاڼې ویشي؟ د ښوونځي د ټاکنو لپاره؟ نه ښوونکي د راتلونکو ټاکنو لپاره یې ویشي. دا دی دا پاڼې ویشي. رزیلانو، خاینانو، تاسو اوس پوهیږئ چې دا ملګري مو چیرته دي؟ ها پوهیږو ښوونکي. زر مهال ته ورولئ. مهرباني وکئ. حالی راښکته شئ. ټول خپل ځایونه ونیسئ. کله چې عاکف او ممدو راغله ډزې پیل کړئ. خو هغوی سره پیکاس هم شته. که په هغه کوم څه وشول ته یوازې امر پر ځای که هم دومره. پیکاس دومره زړور انسان دی چې زموږ د دعوا لپاره ځان نه تېرېږي. یعنې هغه پوهېږي. امر مو پر ځای کیږي. دوی ولې دومره وځنډېدل؟ څه لکه کدو غوندې راته ګورې پیکاسه؟ ګورم چې لږ وروسته به دا عاکف څنګه وژل کیږي. که زه مړ شم د وطن لپاره مړ کېږم. که ته مړ شې وجدان مې دا اجازه نه راکوي چې دا خبره درته وکړم. زه یې درته وایم هسې بې ځای مړ کېږې پیکاسه. له مرګ نه وروسته اړینه نه ده چې د څه لپاره مړ کېږم. که په خدای دې ایمان درلوده دا خبرې به دې نه کولې. ته نه پوهېږې چې د دې نړۍ له ژوند نه د هغې نړۍ ژوند څومره مهم دی پیکاسه. افسوس دې وي په ته افسوس. ژوند یې هسې او بې ځایه تېر کړه پیکاسه. یعنې ستاسو ژوند بې ځایه نه دی تېر شوی؟ ها ښاغلي مسار به ویل چې د وطن لپاره مړه کېدل بې ځایه نه وي. شهیدېږو. زموږ توپیر هم دا دی که نه پیکاسه؟ مهرباني وکړه وروره څه غواړې؟ ورځ دې په خیر ملګریه. دا پاڼې دې څه شي دي؟ دا د رای ورکولو پاڼې دي. د سازمان نمایندانو ته باید رای ورکړئ. د رای ورکولو په ورځ باید له دې رای پاڼو سره لاړ شئ. دا مه هېروئ. وروسته به هغه تشې رای پاڼې ماته راوړئ. دا کار هیڅکله هم نه کوم. ډېرې خبرې مه کوه سلامي. خبره ومنه چې په ستونزه کې اخته نه شې. حالا نو کور ودان. څه غواړې جزمي وروره؟ بسري وروره
ته مو نن د جمعې د لمانځه په وخت کې ونه لیدلې ولې ها د خدای شکر زه مې لمونځ خپل خدای ته ادا کوم تاسو ته نه 2 میاشتې کېږي موږ ته د مالیه نه راوړي سازمان دې ډېر په غوسه کړی زه مې خپله مالیه هر چاته نه ورکوم پوه شوې ته نو اوس ډېر پورته ختلی بصري موږ کولی شو تا په یو شرط وبخو کومې رای پاڼې چې د سازمان نمایندان ته جوړې شوي دا به صندوق ته اچوي که نه نو ورځ به دې خرابه شي ستا په حق کې د مرګ فیصله کېږي پوه شوې بیا ونه وایې چې ما ته دې نه وویلي موږ د اصلي رای پاڼو لپاره بیرته راځو پوه شوې توبه خدایه دا مخامخ کور د چا دی دا یې شی دوی دی یو ځل پوښتنه ورنه وکړئ چې د جمعې لمونځ څو رکعته دی 2 رکعته نه دي احمقې موږ د جمعې لمونځ 4 رکعته کوو هېر دې شو زه د دې حسابي دای شی نه اخلم په غلطو معلوماتو ستاسو مغزه مینځي ما سره راشئ څنګه یې ښځې درمل دې درکم د سر درد به مې کم شي سړیه خو زړه مې ډېر درد کوي ولسمشر زموږ کور ته راغی موږ یې سم ښه راخلاصونه شو کړی مه خفه کېږه ښځې څه وکړو همدا به مو قسمت کې و څوک به راغلی وي ای ته څومره زه ورځم ګورم یې مهرباني وکړئ څه مو غوښتل راغلی چې تا ته یو بل فرصت هم درکو د څه شي فرصت ها ته څه وایې ستا لور د دروغو معلوماتو سره زموږ د ځوانانو مغزه مینځي ماشومانو ته د زده کړې په وخت کې دروغ وایي غلط معلومات ورکوي زما لور د شریعتو پوهنځي نه فارغه شوې ده په دین ښه پوهېږي غلط معلومات نه ورکوي وایي چې د جمعې لمونځ 2 رکعته دی اصولو سره به یې سم ادا کوئ او وایي چې په ترکیه او کردي ژبه باندې لمونځ نه کېږي دا نو چا ویلي دي چې نه کېږي دا ډېرې پخوانۍ خبرې دي ښاغلیه ته نشې کولی چې زموږ دین ته سپکاوی وکړې زه نور نه پوهېږم رزیله ستاسو د مرګ فیصله شوې ده تاسو څوک چې زما د مرګ په اړه فیصله کوئ ها ته ډېره سرزوري کوې ښوونکیه زه تا ته یو بل فرصت درکوم ګوره یو ډول له مرګ نه خلاصېدی شي تاسو ته نور غوږ نه نیسم ورک شئ له دې ځایه لاړ شئ ودرېږه خبره واوره ښوونکیه دا د وروستی فرصت دی راکه دا د سازمان نمایندان لپاره مهر شوې رای پاڼه ده په ټاکنه کې به دا صندوق ته اچوئ زه خپل کار دې کوه ته څه وایې ها اجازه راکه جزمي وروره چې دا رزیل ختم کم صبر وکئ تاسو څه کوئ پلار سره مې کار مه لرئ لاړ شئ بل چېرته مو زر ووهئ د ښوونکي لور هم راغله ځای ورک شئ کورنۍ مې ارامه پرېږدئ هیله کوم خورجانې موږ د له پلار سره مرسته کوو نه مو تاسو په کار یې نه هم ستاسو مرسته داسې مه وایه خورجانې پلار دې له مرګ نه ژغورو غواړې چې سر یې ورته پرېږدو دوی غواړي چې د ټاکنو په ورځ دا جعلي رایې پاڼې په موږ باندې وکاروي لورجانې موږ ستاسو دا جعلي کارونه نه کوو موږ ټول سره یو یو ترکان او کردان سره ورونه دي ټاکنې به زموږ په خوښه ترسره کېږي چاته چې وغواړو رایې ورکوو چاته چې ونه غواړو نه یې ورکوو په زوره دا کار نشئ کولی دا جرم دی ته څه وایې رزیله جلۍ څه کوي رزیله نو لور مې خوشي کوي صبر وکئ پلار مې مه وهئ مرسته وکړئ پولیس را وغواړئ پلاره پلار جانه ته ښه یې خیر دی یو څه ووایه دا خلک څه شول چیرته یې عاقفه لارې باندې وې ګرانې دا روان یو لږ صبر وکړه تاسې ته 2 دقیقې وخت درکوم که راغلی ښه وترښه که نه بیا د نجیب دوی جنازې ته راشئ عاقفه رزیلې زه به له تا سره ګورم او خوله دې مه خرابه واقفه تا سره ښه نه ښکاري د مخ نقشه به دې داسې در باندې بدله کړم چې هېڅوک به دې ونه پېژني پیکاسه څه در باندې وشول ملګریه کېدای شي دا تګ بیرته راتګ ونه لري کېدای شي ارزو موږ سره لوبه وکړي یو ځل نجیب مامیر اولادونه یې روغ رمټ وژغورو بیا تیار یم چې مړ شم مرګ ته ورتلونکي خلک
څومره ښه فلم درنه جوړیږي ډیر زر په سینما کې ددددم دا رای پاڼه واخله نور نو دا کار ختم کا که موږ مړه هم کې له منځه مو ویسې موږ ستاسو د جعلي کارونه کې هېڅ کله ګډون نه کوو پوه شوئ څه مو چې زړه وغواړي هماغه کوو زموږ له کور نه وباسئ ارامه اوسه لورې ودرېږئ صبر وکئ لورې تاسې څوک یې ها ځئ له دې ځای نه ورک شئ موږ په ارامه پرېږدئ پولیس لور جانې ګرانې لور جانې زه ډېره ډارېږم پلاره اوس به په موږ څه کوي موږ مړه کېږو پلاره داسې خبرې مه کوه عاقف دوی راځي تاسې ژغوري اندېښنه مه کوه هغه دی د عاقف ورور موټر وژغورل شو پلاره انشاءالله زویا انشاءالله چې دا خاینان به کوم رذالت ترسره نه کړي راغلل ټول ورشئ امر مو پر ځای کېږي خانو د لارې پایده زمره د جدایي وخت ده 2 ورځې د مرګ وځنډېده پیکاسا 2 ورځې نورم سا واخله پیکاسا قسم کوم چې زه به دې مړ کړم مړ به دې کړم په څه چې زه نه پوهېږم ته پوهېږې ها لکه چې سرطان لرم ها یا هم لکه چې زهر مو راکړي څه کېږي رښتیا راته ووایه رښتیا راته ووایه ډاکټره په رښتیا سره مړ کېږي پیکاسا 2 ورځې وروسته په رښتیا سره دې مړ کوم ډېر وډار شوم څه وخت برید کوو زما اشارې ته په تماشئ خدای دې ستاسو لاسونه مات کړي خدای دې ښه ورځ نه درښایي انشاءالله په مصیبت به اخته شئ په اور کې وسوځېږئ موږ په ارامه پرېږدئ له دې ځای نه لاړ شئ ورک ما ته شئ وګوره ښځې څه چې باید وکئ ښکاره دي دا رای پاڼې واخلئ او د ټاکنو په ورځې وکاروئ نور مې اعصاب مه خرابوئ دا رای پاڼې واخلئ او ویې کاروئ وروسته مو ارامه پرېږدو لورې دا څه دي څه به وي مورې غواړي چې موږ خپل هېواد سره خیانت وکړو داسې مه کوه د هغوی په څېر وینې تویې دوی څه کوي کړو غواړي موږ خپل دین نه وباسي غلی شه جلۍ غلی شه که موږ ووژنئ او که مو وډبوئ موږ بیا هم نه غلي کېږو ای د سیمو خلکو ای ورونو څوک چې خدای او رسول سره مینه لري څوک چې د خدای او رسول اطاعت کوي د خدای لپاره د دې خلکو لومه کې ګیر نه شئ د دې خاینانو لوبه خرابه کوي دا د ټولو هیوادوالو دنده ده چې د دوی مخه ونیسي زموږ ټولو انساني دنده ده موږ په بېلوالي نه په یووالي سره ښه ښکارو زه دا سړی د خلکو د عبرت لپاره وژنم سړی څه کوي غلی شه جلۍ غلی شه پلار مې مه وژنئ راته وایم لرې شه لور جانې نه لرې کېږم پلار مې مه وژنئ داسې مه کوئ تاسو ته عذر کوم هیله کوم داسې مه کوئ هیله کوم راته وایم لرې شه نه لرې کېږم څنګه یې امیر صاحب شکر ښه یې واقفه امیر صاحب انشاءالله تاسو لږ څه وروسته ژغورو لږ نورم صبر وکئ ژوندی اوسئ کومه ستونزه خو به نه وي ملګریا تر اوسه یې څه نه ښکاري ملګريه ته خو پوهېږې که نه چې په دې خلکو هېڅ باور نه دی پکار رښتیا وایي هر روز هم دلته نه ښکاري دا ګیدړان هرومرو کوم پلان لري آرزو چیرته ده تبادله څوک ترسره کوي آرزو څه کوي ها ته تبادله له ما سره کوي ته پیکاس موږ ته راکه موږ هم دوی درکوو چې کار ختم شي دا څنګه کیدای شي آرزو دومره زحمت ویستی زموږ امیر یې تښتولی غوښتل مې لږې خبرې ورسره وکړم او مبارکي ورته ورکړم برید کولو ته دوی څه کوي هغه سړی واشني لرې شه که نه تاسې دواړه ولم ما مجبوره وه چې په تاسې ډزې وکړم ځنډ مه کوه وبله داسې مه کوه لور جانې زر کوه وبله ته ته په تمه یې سرزوري مه کوه قانونه ته هم دلته واشنه ومې دې ولي ما دې هم وولي که نه زه ډارېږم داسې مه کوه هله ما ووله که نه دوی څه کوي وروره هیله کوم داسې مه کوئ هیله کوم داسې مه کوئ لور مې پرېږدئ هیله کوم زما لور ما پرېږدئ داسې مه کوئ داسې مه کوئ لورې هیله کوم داسې مه کوئ
ما سازمان ته د خیانت په تور پیدا محکوموم. داسې مه کوئ هیله کوم له تاسو نه هیله کوم داسې مه کوئ. حالا نور څه ته په تمه یئ؟ زر د تبادله ترسره کړ. لږ په تمه شئ. مهرباني وکړه. عرض و مېرمنې څه وکړو ها؟ تبادله پیل کړئ. په سترګو مېرمنې. له دې کار نه دومره په اسانه نه خلاصېږئ. برید ته چمتو شئ. چمتو یې ارزو مېرمنې. ته هم ورو ورو ورځه پیکاسه. نور نو زما وار دی عاکفه. که لاسته مې ولوېدې ژوندی دې نه پرېږدم. هر وخت چې هر چیرته وغواړې زه درځم پیکاسه. مانا ما لرې کېږي. یو بل کلک ونیسه. نجیبه یو ځل دې بیا د عاکف نه خلاص کړم. مننه. 2 ورځې پیکاسه مه هېروه. د ژوند 2 ورځې دې پاتې دي. 2 ورځې ها؟ توبه توبه. په دې 2 ورځو کې څه دي؟ درې مډارېږئ. 2 ورځې وروسته بیا هم نجیب مجبوري مډارېږئ. د لیدو په هیله. ډزې وکئ. ډزې وکئ. درته به یې ډزې وکئ. دوی څه کوي؟ اردو مېرمنې څه وکړو؟ یعنې ته چې څه کوئ؟ ډزې وکئ، هغوی ټول ووژنئ. هېڅوک هم ژوندي پرې نږدئ. واخله امیر صاحب. ژوندی اوسه. پلاره څوک
داسې کوي څه مه خبره ډارېږه ده مه ډارېږه ارام اوسه اوس به له دې ځایه ووځو هېڅ اندېښنه مه کوه پلاره هیله کوم سترګې دې خلاصې که خیر دی سترګې دې خلاصې که مه مړ کېږه پلاره پلار تا څه وکړه ولې دې دا سړی ووژه څه دې وکړه ها ټول دې وویني څوک چې د سازمان اطاعت نه کوي پایله به یې هم دا وي د دې سړي حق و چې مړ شي څه خبره ده ته کومه نیوکه لرې که څنګه آرزو شاوخوا مو کاله بنده شوې ده وسلې مو کېږدئ او تسلیم شئ دا خو مسار دی دا نو له کومه را پیدا شو دلته څه روان دي لومه ده عاکفه دوی د څه په لټه کې دي ملګریا دوی هڅه کوي هم ما او هم عاکف دوی ووژني دوی ټول به وژنئ ټول به وژنئ کنه نو یې هېڅ یو بله دې ځای نه شوه دې ونه شو وتلی پلار جانه څنګه یې تا سره داسې وکړل مورې ته ښایي مورې په تا څه وشول مور جانې تاسو زما کورنۍ تباه کړه ځناورو ځای ورک شئ خدای دې تاسو تباه او برباد کړي د پولیسو د موټر غږ دی راځئ چې وتښتو راځئ هلئ بیړه وکئ راځئ هېڅ چېرته نشي تللی رزیلانو زر کوئ عاکفه پام کوئ تاسو هم امر شئ ما ته هم ذریعه ورسره راکئ ډېر پام کوئ آرزو ژوندی غواړم نور یې دومره مهم نه دي خیرې تاسې هم هغوی سره مرسته وکړئ سمه ده ښه غلی مسه نوربانو تاسې هم دلته په تمه اوسئ زه زر بېرته راځم کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ډېره مننه ته څه کوې لورې زما شا پرېږده ته لیونی شوې که څنګه زما پلار مو وواژه زموږ ژوند مو تباه کړ څه مو غوښتل ها موږ نه مو څه غوښتل ما خو ستا پلار نه دی وژلی
خبرې مه کوه خرڅ شوی سپیه دومره کلونه مو په موږ باندې ظلم وکړ رزیلانو ژوند مو راته تباه کړ خاینانو مرسته وکړئ هیله کوم مرسته وکړئ دا ښځه څه شوه نه پوهېږم په هر حال زه دې خوا ته ځم زه به هم دې خوا لاړ شم سمه ده انشاءالله له مانه مخکې به تا څوک پیدا نه کړي ارزو تاسو هیڅ نه شرمېږئ د خلکو له دین سره لوبې کوئ رزیلانو څنګه کولی شئ له سپېڅلي دین سره داسې لوبې وکئ تاسو نشئ کولی چې خلک ځان ته جذب کئ دا زما مسؤلیت دی چې تا ته سزا درکړم زارۍ درته کوم هیله کوم ما په وژنه خیر دی تابع شوی خو به نه یې که نه موږ ښه یو ښاغلیه تاسې څنګه همدا چارو زموږ ته زنګ وواهه عاطف یې څارل پیل کړل کله چې مو ولیدل هغوی دلته راغلي بیا پوه شو چې تاسې ته یې ولومه جوړه کړې دا خبره رښتیا ده رښتیا ده ووایه موږ ته ملومه ایښې به ها هو تاسې ټول مو وژلی زما ژغورل کېدو ته ولې په تمه نه شوې ها تاسې ټول مو وژلی هر څوک چې دلته و یعنې څنګه ما هم هو تاسې هم دا د بارون امر و ښه نو پیکاسا ښه وشو چې وژغورل شوي د لارې پای ته ورسېدو ما ته وګوره دا کار څنګه کېدای شي ها ارامه اوسه په خپل ځای کې دې ودرېږه رښتیا وایم ښاغلیه سمه ده خو ارزو چېرته ده هڅه کوئ وتښتي خو هېڅ شانس نه لري زموږ کسان ورپسې دي ماشومانو تاسې ښه یې ښه یو واقف وروره عامر صاحب کومې خوا ته لاړه لږ څه مخکې ارزو پسې ورغی دې خوا ته لاړ راځه عاقفه که امیر صاحب ارزو ونیسي هېڅ به ورباندې ونه رحمېږي خدای دې نه کوي ملګري خوله دې په خیر خلاصه کړه هله ملګریه تاسې دوی موټر ته بوځئ هلی ارزو
هیڅ چېرته هم نشي تښتېدلی. ای وای نجیب دی. اوس یې وخت راغلی چې د انصافي در سره وکړم. بله څه شول اکفه تر اوسه مو نه ده پیدا کړې؟ لږ څه مخکې دلته د ډزو غږونه راغلل خو تر اوسه مو نه دي پیدا کړي. له نجیب نه یې باید مخکې پیدا کړئ. هغه په غوسه کې هر کار کولی شي. نجیب باور مې داسې کارونه نه کوي ښاغلیه. ته بیا هم هڅه وکړه د هغه نه مخکې ارزو پیدا کړه. راځه کفه غږونه دې خوا نه راځي. هله ځه تاسې هم دلته پاتې شئ. موږ هم هغوی پسې ورځو چې ویې ګورو. هو هغه کس مو وواژه. لور یې لږه ستونزه جوړه کړه خو هغه مو هم له ځان سره راواخیسته. ښه مو وکړل. هغه جلۍ چې کورس کې موږ ته ستونزه جوړه کړې وه که نه؟ هو هماغه ده. ښه ده دلته یې راولئ. د خلکو عبرت لپاره درس ورکوم. سمه ده لږ څه وروسته در رسیږو. عایشې ښوونکې سترګې دې خلاصې که. وګوره تا سره به لا ډېرې لوبې وشي ګرانې. ارزو 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 راځه کفه ته هم په دې وختو کې ډېر ضعیف شوی هیڅ منډه نشي وهلی. داسې ویل لکه ته خپله چې ډېر تکړه یې له ما نه خو تیز نه یې. هر سهار 8213 کیلومتره منډه وهم. نور به څه وکړم؟ هر سهار منډې وهم. لکه چې غوښتل دې ووایه 8 کیلومتره که نه؟ ونه ښورېږې که نه وبسوځېږې. څوک سوځئ ځوانه؟ تاسې یئ. خیرت دی ته دلته څه کوې ها؟ ته یوازې خپل ځان سوځولی شي. هغه کار هم نشي کولی خو په هر حال. وروره اوس خو ځنګله ته دننه شوي یو. دا د ځنګله عملیات څومره ویرونکي وي. ځنګله کې هر څه شته. لیوه لري زمریان لري. هو الماس او نور ګنجونه هم لري. همداسې ده که نه؟ وهل او ټکول هم لري. دا خبره نو له کومه شوه؟ دا یې پرېږده کفه. نجیب عامر باید پیدا کړو. دې خوا به لاړ شو. دې خوا ځو راځئ. دې خوا به لاړ شو. هله خیري هله نو. هېڅکله هم زما خبره نه مني. زما فکر کوه خدای دې زما آخرت ښه کړي. زه ترې ورکه شوم. ولې نه مړ کېږې؟ مړ شه که نه. هنري چې هر څومره درد لیدلی وي ته به هغې نه څو برابره ډېر درد ووینې ارزو. ما سره هیڅ نشي کولی. بې وسلې یم. بې ګناه کس وژنې ها. ته داسې یو کار نشي کولی نجیبه. رضا ولې تر اوسه زنګ نه دی وهلی مې نیکه؟ نه پوهېږم ښاغلیه. کومه ستونزه پیدا شوې؟ که نه زنګ یې وهه. ته ورته زنګ ووهه. سمه ده زر زنګ ووهه. موبایل هم ماته راکړه. سمه ده ښاغلیه. زما ژوند دې تباه کړ. مېرمن دې رانه واخیسته. بیا دې هڅه وکړه چې اولادونه مې هم رانه واخلې. هغوی سره دې ډېرې لوبې وکړې. زه اوس تا سره څه وکړم ارزو؟ ها څه وکړم؟ ها ستا مشرانو به زنګ وهلی وي. خبر شوي به وي چې کار دې ټول خراب کړ. هله ځواب ورکړه. څوک دی؟ کایا مې نیک زنګ وهلی. موبایل ما ته راکړه. مینیکه څنګه یې؟ دته شي مینیک ته نه څوک یې؟ هو وبخئ ته د هغه نه یو ماډل پورته یې. بارون وې څه وې؟ نجیب. هو نجیب.
ارزو ته دې زنګ وهلی خو هغه د خپلې اروا تسلیمولو ته ځان چمتو کوي اوس له ډېره ډاره له رپېدا سره خبرې نشي کولی تا څنګه هغه پیدا کړه زه هر څوک پیدا کولی شم بارونه هغه کوچنی بیریک هم پیدا کوم عزیزه نومې ښځه هم پیدا کوم ستاسې تر شا د چا لاس د هغوی هم پیدا کوم تر څو چې زه ژوندی اوسم هره ساه کې به ستاسې یادوم او ستاسې شاپسې به یم واده اورېدل ته هېڅ هم نشې کولی نجیبه هېڅ هم نشې کولی ستا په څېر یو عادي مامور زما په څېر کس سره هېڅ هم نشي کولی تاسې ټول له دې هېواد نه پاکوم د خوشایو بوی منځ کې چې ستاسې ځای دی همالته مخه کوم پوه شوې نجیبه زموږ د خوشایو بوی هم ستاسې له بد بوی نه ښه دی ستاسې ظاهر چې څومره پاک دی باطن مو ډېر مردار دی وروسته به تا سره حسابي وکړم نجیبه اوس چې دومره غواړې که نر یې مخې ته مې راشه ولې د موږکانو په شان په سورو کې ژوند کوې ها زه دلته آزاد یم پرون تندې او پاک ویشتان دې مخې ته ولاړ یم ته کوم سري کې ځان دې راته وښایه ووایه چې هلته درشه مام دا چې خلاصي عاکف پیلوي عاکف چې خلاصي نجیبه پیلوي هغوی نه چې ځان خلاص کو بیا مسار راځي هېڅ له دې کسانو نه ځان نشو خلاصولی خو ښاغلیه مه په غوسه کېږئ وګورئ فشار به مو لوړ شي که نه ته څه وایې لږ غلی شه ښه ارزو اوس خو یو په یو یو که دلته دې په سر وولم هېڅوک به دې هم ونه ویني نجیبه زارۍ درته کوم خیر دی په ما رحم وکړه وګوره هر څه چې وغواړې کوم یې زه ډېرې پیسې لرم ګټه نه کوي کور لرم موټر لرم هغه به هم درکم ګټه نه کوي ډېر کسان پیژنم که مقام غواړې مقام به درکړي که ترفیع غواړې ترفیع به درکړي ګټه نه کوي ارزو دا هېڅ هم ماته ګټه نه کوي پوهېږې ولې ځکه چې دا هر څه دنیاوي مال دی ستا مغزو کې بل څه نشته کوم څوک دې لیدلي چې ځان سره خپل مقام مال او ملک بلې نړۍ ته بړوي ته دا خبرې ماته نه لاړه شه خپل ځان په شان کسانو ته یې ووایه زارۍ درته کوم نجیبه خیر دی داسې مه کوه نجیبه هیله کوم څو کاله کېږي چې دا کسان زموږ هر کار کې لاس وهنه کوي زموږ ډېر کارونه د هغوی له لاسه نیم پاته شول دا د مامورین چې موږ ورته ډېر کوچنی فکر کوه هغه کسان چې پخوا یې موږ ته سلامي وهل او زموږ نوکران ول اوس له خپل حد نه تېر شوي او زموږ مخې ته درېږي او موږ څه کوو دې پېښو په مقابل کې هېڅ هم نه ولې دومره بېکاره شوي یو مې نیکه ما ته ووایه ولې ښاغلیه موږ څه وکړو وایي کچبیشین راست بګو ښاغلیه هغه خلک له موږ نه ډېر تکړه دي ډېر کار کوي ډېر ځیرک دي زموږ کسان خو تل نجونې او ښځو پسې ګرځي دا چې څنګه د چا فلم ډک کي څنګه چاته ګواښ وکړي یو وخت مو دا کارونه د لومې په توګه کارول خو هغوی خپله اوس نورو خلکو نه فلمونه ډکوي خلک ډېر دي ښاغلیه خو داسې کسان نه لرو چې سم کار راسره وکړي ټول کسان مو په تختونو کې بستر شوي دي څه ووایم ښاغلیه سلام وګورئ تاسو ته مې څوک راوستل دا نه څوک ده د هغه کور اوسیدونکې ده چې ولسمشر یې لیدنه کړې وه د دې پلار مو قبر ته ولېږه خو دا مېرمن هم اوس شله ده چې زه هم د خپل پلار څنګ ته ځم ته جامو ته وګوره څومره بدرنګې دي اوس هم د کلي رواجونه کوي نه پوهېږم په دې ټوټه کې یې څه لیدلي دي هېڅ یې له سره نشي لرې کولی نړۍ کوم ځای ته رسېدلې دوی په کوم اثر کې ژوند کوي کوم څه ته چې تاسو ټوټه وایي هغه د خدای امر دی زړه مو چې په سر کوئ او که نه کوئ خو سپکوی نشئ کولی وګوره ومولیدل که نه څومره یې بده پوه کړې ده څنګه خبرې کوي نجیبه هیله کوم عامر صاحب صبر وکړئ عامر صاحب عاکفه ممدو ما خوشه پاڅېږه ما خوشه کوي څه کوي عامر صاحب ما خوشه کوي سمه ده عامر صاحب ارامه اوسه سمه ده دې ښځې سره څه کوې آیا ارزښت لري یو ځل فکر وکړه خیري دا ښځه له دې ځایه بوځه سمه ده هله خیري هله عامر صاحب ودرېږه ارامه اوسئ هغه ونیسئ ما وژني غلی شه ته غلی شه عامر صاحب ارامه اوسه عامر صاحب
امر صاحب څه کوې امر صاحب یوه شېبه صبر وکړه مخې ته مې مه راځئ ارامه اوسه هیله کوم ارامه اوسه دې ښځې امر صاحب داسې مه کوئ دې ښځې زما مېرمنه ووژله هغه هم زما د سترګو په وړاندې زما د اولادونو لاس کې بمونه ورکړل دا باید مړه شي هیله کوم امر صاحب وګوره تر نن ورځې پورې خو به تل تا ویل چې مه کوه عاکفه داسې مه کوه خو اوس څه وشول ها ویل مې ویل مې خو اوس نه وایم څه بدل شوي امر صاحب ها څه بدل شوي نور مې حوصله نه ده پاتې مندوها ولې خپل نږدې کسان له لاسه ورکو ولې دوی د خپلو کارونو سزا نه ویني امر صاحب د خدای لپاره داسې مه کوه هیله کوم دا کار مه کوه که دا کار کوو یو ځای به یې کوو امر صاحب نو سمه ده یو ځای به یې ووژنو ملګریا دا ته څه کوې رانا هم دې وژلې ده اوف وروره تاسې لیونې شوي یې ها امر صاحب وسله دې لرې کړه کومه پېښه به وشي د خدای لپاره داسې مه کوه سمه ده ښه نو ټول به یو ځای دا کار وکړو هلئ نو هلئ ټول یو ځای تاسې څه کوئ لیونتوب مه کوئ تاسې مو وسلې ښکته کوئ دا زما شخصي مسله ده نه کېږي هر کار چې کوو یو ځای به یې کوو تاسې خپله ښه پوهېږئ ډېر شکر چې راغلی ډېر ښه وخت کې راورسېدې ښاغلی مسره دلته څه خبره ده دا څه حالت دی وسلې مو ښکته کړئ ومې ویلې وسلې مو ښکته کړئ هلئ نه زه تا درکولی شم خدای ارزښت نه لري نجیبه باور وکړه چې ارزښت یې نه لري پلاره څه کوې که دا ښځه ووژنې څه به وشي آیا مور مې بیرته راځي که لاسونه د دې ښځې په مرداره وینه ککړ کې څه به وشي پلاره هیله کوم ته خوشي که خدای به یې سزا ورکړي زما پلار قاتل نه دی هېڅکله یې قتل نه دی کړی وروسته له دې هم نه کوي هنري 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 سمه ده پلار جانه سمه ده پلاره ارامه اوسه پلاره ارامه اوسه هر څه به ښه شي پلاره تا سره ډېره مینه لرم زما خوږو پلار جانه دا ټیکره دې له سره لرې که هله نو ته هېڅ حق نه لرې چې زموږ د سترګو منظره خرابه کې پوه شوې که غواړې زما د سر ټیکره رانه لرې کړې لومړی مې باید سر رانه پرې کوي ته وګوره څنګه خبرې کوي ته خو ډېره چالاکه ښکارې عزیزې ارامه اوسه زه یو ډېر ښه پلان لرم داسې به په یوه تیږه دوه مرغۍ وولو
ته لاس مه وړاندې کوئ خوشي کوئ کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ډیره مننه